بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مو منئ. تېره ورځ مو هم د نهم ټولګي یوه قضیه لیکلې وه چې ثبوت کړې مو هم نه وه. نن دغه قضیې ثبوت کوو. قضیه مو داسې ویلې وه که چېرته په یوه دایره کې د هغې څخه یوه خارج یوه نقطه وي، نو د خارج نقطې څخه په دایره باندې دوه قطع رسم شي، نو دوی د قطعاتو د ضرب حاصل په خپل منځ کې سره مساوي ده. زه دایره ترسیموم. دا هم یوه دایره ده، دا هم د او مرکز دی یا د سی او ار دایره ده. زه نقطه دا جګنه سمه ده د پی یوه نقطه ده، یو قاطع په دې ډول رسموم، یعنې په خپله خوښه یې رسمولی شئ چې په هر رقم ته رسموئ. یو قاطع زه په دې ډول رسموم. مختلف نمونه ورکوم. د دویمه چې A B دا نقطه C دا نقطه D. هم قضیه تاسو لیکلې ده که چېرته له دایرې څخه یوه د خارج یوه نقطه وي، د خارجي نقطې څخه په دایره باندې دوه قطع رسم شي، د قطعاتو د ضرب حاصل په خپل منځ کې مساوي ده. یعنې قضیه که مو همدا ویلي دي چې P A ضرب P B دا مساوي دی د پی سی ضرب پی ډي. دغه نن ورځ موږ او تاسو ثبوت کوو. ثبوت انشاءالله ډېر په اسانه طریقه کوو. دا نوی نصاب دی، پخواني نصاب غوندې نه دی. پخواني نصاب کې کله مو چې داسې قضیه ثبوت کوله، قضیه د فرع به هم فرضیه به وه، هم به مطلوب به وه، هم ترسیمات به وه. موږ او تاسو اوس یې په لاندې ډول پیدا کوو. نو د قضیې د ثبوت د فرع A د D سره وصل کوو او C د B سره وصل کوو. ولې دا وصل کوو؟ ځکه چې دغه د وصل کولو په واسطه موږ او تاسو دا رابطه ثبوت کولی شو. نو که چېرته په خپله خوښه مثال زه D د B سره وصل کړم یا C د A سره وصل کړم، دا موږ او تاسو ته کوم مطلوب یا کومه نتیجه په لاس نه راوړي. یعنې داسې ترتیب کو برابروم چې یا دوه مثلثونه جوړ شي. په مثلثونو کې موږ او تاسو هم د زاویې له نګاه نه مثلثونه مساوي ښودلی شو، یا د اضلاعو له نګاه نه هم مساوي ښودلی شو. نو د مثلثونو له مخې یو ترتیب یا یو قسم د قاعده پرې اجرا کوو. نو د ترسیم دپاره زه A د D سره وصل کوم او B یا C د B سره وصل کوم. یوه C زاویه شوه او دغه خپله د A زاویه شوه. ارسمه په لاندې ډول ثبوت کوم. د ثبوت دپاره دوه مثلثونه شو چې یو د پی سی بی مثلث او بل د پی ا ډي مثلث. پی سی بی مثلث او د پی ا ډي مثلث. دا مثلثونه کې زه لرم چې پی زاویه مساوي ده د پی زاویې سره، ځکه په دواړو مثلثونو کې مشترکه زاویه ده. لیکم چې پی زاویه مساوي ده د پی زاویې سره. ولې مساوي ده؟ ځکه چې په دواړو کې مشترکه ده. دا یو شرط. دویم شرط بی زاویه ده. دا هم کومه زاویه ده؟ بی زاویه ده. بی زاویه د پی سی بی مثلث ده او ډي زاویه د پی ا ډي مثلث ده. نو ډي زاویه مساوي ده د بی زاویې سره. ډي زاویه مساوي ده د بی زاویې سره. ولې مساوي ده؟ محیطي زاویې دي مهم یلی و هغه محیطي زاویې چې د عین قوس په مقابل کې واقعي په خپل منځ کې سره مساوي ده. ډي زاویه هم د ای سی قوس په مقابل کې واقع ده
او بی زاویه هم د ای سی قوس په مقابل کې واقع ده. کله چې د عین قوس په مقابل کې واقع شوي نو ډي زاویه کومه زاویه سره مساوي کیږي؟ بی زاویه سره. که چېرته عملیه په اجرا کوو نو ډي زاویه هم مساوي کیږي 1/2 د ای سی سره او د بی زاویه هم مساوي کیږي 1/2 د ای سی سره. کله چې د مساوي طرف مساوي ده نو مونږ ویلی شو چې بل طرف یې هم په خپلو منځونو کې سره مساوي ده. نو مخته مو هم دوه حالتونه مخته خالي وو. که چېرته په دوه مثلثونو کې د دوی ترمنځ دوې زاویې مساوي شوې نو دریمه زاویه یې هم مساوي ده. د اصول نګانه هم ویلی شو داسې هم ویلی شو چې د هر مثلث د داخلي زاویو مجموعه یو ثلاثیه درجه ده. کله چې دواړه مساوي شو نو دریمه زاویه هم د دغه نګانه مساوي ده، یعنی یو ثلاثیه نه زه پی زاویه او بی زاویه منفي کوم، هم په دا مثلث کې تر منفي کوم، په بل کې منفي کوم، نو په دواړو کې یو عدد پلاس راځي. نو کله چې دا دواړه سره مساوي شوې نو په نتیجه کې زه لیکم چې ای زاویه مساوي کیږي د سی له زاویې سره. کله چې مخته مو هم خبره کړې کله چې د دوو مثلثونو درې زاویې سره مساوي شوې نو مثلثونه په خپل منځ کې مشابه یا ورته دي. تېره ورځ مو هم تعریف کړی و. نو زه لیکلی شم چې د پی سی بی مثلث دا ورته یا مشابه ده د پی ای ډي مثلث سره. کله چې مثلثونه سره ورته شول نو موږ او تاسو هم یری وو سره ورته شول یا سم مساوي شول نو موږ هم یری وو چې په ورته مثلثونو کې د دوی زولو ترمن نسبت د دوی زولو نسبت په خپل منځونو کې سره مساوي ده یا داسې شو په ورته مثلثونو کې د دوی زولو خپل منځونو کې متناسب دي. نو زه لیکم چې د پی ای ډي مثلث او د پی سی بی مثلث نو پی ای زولا د پی ای زولا رابطه دلته لیکم چې د دغه مثلث پی ای ډي مثلث پی ای زولا بر د دغه مثلث پی سی بی مثلث په پی سی زولا سره دا هم مساوي ده د دغه مثلث د پی ای ډي مثلث د پی ډي زولا بر د پی سی ډي مثلث د پی بی زوله سره. زوله هم نرشته، هم پی سی زوله دو، هم د پی ډي دو، هم د ای ډي دو او هم د سی بی دو. خو دغه زوله موږ او تاسو مطلوب نه ده. مطلوب زموږ او تاسو پی ای او پی بی ده او پی سی پی ډي ده. یعنی دا زوله هم په خپل منځ کې د تناسب اړیکه لري. نو کله چې دا مساوي شوی د تناسب د قوانینو په اساس دا تناسب پی ای بر پی سی مساوي کیږي پی ډي بر پی بی. د تناسب د قوانینو په اساس دغه طرفین او وسطین کوم. بگم چې پی ای ضرب پی بی مساوي کیږي پی سی ضرب پی ډي. نو ثبوت شوه چې پی ای ضرب پی بی پی ای ضرب پی مساوي کیږي د پی سی ضرب پی ډي. دغه زموږ او تاسو د قطعاتو د ضرب فاصل په خپل منځونو کې سره مساوي کړلو. بس یو مثال کې جوړوم، مثال هم کال کوم. که دا زوله زه چېرته په ایکس وښیم او دا زوله په ایکس جمع 400 وښیم، دا زوله زه هم 4 وښیدوي، دا زوله هم 4 وښیدوي. اوس د مثال داسې لیکو چې په لاندې شکل کې د ایکس قیمت پیدا کړئ. مثال لیکو په لاندې شکل کې د ایکس قیمت پیدا کړئ. په لاندې شکل کې د ایکس قیمت پیدا کړئ. نو زه لیکم چې پی ای څو سره مساوي دی؟ ایکس سره. پی ای خط مساوي کیږي په ایکس سره د پی بی پی بی مساوي کیږي په ایکس جمع 4 سره
پی بی مساوي کیږي په x جمع څلور پی سی هم څلور دی او پی डी به هم څه سم مساوي شي کله چې پی डी خط مساوي کیږي دا خط جمع دا خط دا خط جمع دا خط نو پی डी به مساوي شي څلور جمع څلور څه کیږي اته که دا په سانتي متر سره سانتي متر سره که په ملي متر سره په ملي متر سره نو کله چې دا قیمتونه پیدا کړل نو د ایکس مزه پیدا کوم نو شکل ته ضرورت نشته نو په دا رابطه کې وضع کوم نو دا رابطه کې وضع کوم پی ای په ځای لیکم ایکس لیکم ایکس ضرب پی بی پی بی په ځای لیکم ایکس جمع څلور دا مساوي کیږي پی سی په ځای څلور ضرب پی डी په ځای اته دا ضربه ما ایکس ضرب ایکس ایکس مربع ایکس ضرب څلور جمع څلور ایکس مساوي کیږي څلور ضرب اته دوه دېرش دا لیکم چې ایکس مربع جمع څلور ایکس مساوات دفتر پر اړوم منفي اته دېرش مساوي کیږي په صفر سره نو دا به ان شاء الله په راتلونکي کې په لسم سم کې هم د دغه ترجیح شته هم د محمد بن موسی فرمول ده ولله هم تاسو سره بلد شئ خو زه په لاندو ترجیح کوم دوه عددونه پیدا کوم چې سره جمع کې د بی حد په لاس راځي او سره ضرب کې د سی حد په لاس راوړي یا داسې یو چې دوه عددونه پیدا کوو چې سره جمع کو څلور لاس راشي او سره ضرب کو منفي دوه دېرش لاس راشي نو عددونه څو دي څلور او اته دي که څلور په دوه دېرش کې ضرب کړم څلور په اته کې ضرب کړم دوه دېرش راځي که څلور او اته سره جمع منفي کړم څلور راځي نو زه په لاندې ډول لیکم چې ایکس مربع جمع داسې لیکم ما لیکم چې جمع اوته ایکس منفي څلور ایکس منفي دوه دېرش مساوي کیږي په صفر سره یعنې دا مو هم په دوه برخو وویشل اته ایکس نه څلور ایکس لوټ شي بیا مثبت څلور ایکس کیږي دا دوه کس مشترک چی نسمه ایکس نسمه چې ایکس مشترک ونیسمه ایکس مربع چې په ایکس نه وویشي ایکس به پاتې شي جمع اوته ایکس چې په ایکس نه وویشي اته دا که منفي څلور مشترک نسم منفي څلور منفي څلور ایکس چې په منفي څلور نه وویشي منفي په منفي کې مثبت څلور ایکس چې په څلور به وسه ختم شي ایکس به پاتې شي منفي چې په منفي نه وویشي مثبت دوه دېرش په څلور وویشي اته مساوي کیږي په صفر سره نو دا هم یو قوس دی دا هم د ایکس جمع ته دا هم ایکس جمع ته په دواړو کې مشترک نیسو ایکس جمع اته دا ترجیح به ان شاء الله بیا ورسته وای دا چې ټول حد چې په دانه تقسیم کوم چې پاتې کیږي ایکس منفي دا ټول حد چې هم تقسیم کوم په دانه چې پاتې کیږي څلور دا مساوي کیږي په صفر سره نو دا دواړه قوسونه هم د صفر سره مساوي کوو لیکم چې ایکس جمع اته مساوي کیږي په صفر سره کله ته د ایکس یو وایم ایکس یو مساوي شي د مساویت طرف ته منفي اته د بل د ایکس منفي څلور هم دا مساوي کیږي په صفر سره نو کله ته د ایکس 2 وایم ایکس 2 به مساوي شي څلور شي طرف ته وړه مثبت څلور یو قیمت هم منفي اته وروته بل قیمت هم مثبت څلور وروته نو موږ او تاسو فاصله همیشه د پر مثبت خودلی و نو د ایکس قیمت څو سره مساوي شو د څلور سره د ایکس په ځای وځکه په دا رابطه کې یعنی ایکس په ځای څلور لیکم څلور جمع څلور اته څلور ضرب اته دوه دېرش څلور ضرب دوه اته دوه دېرش د دې سره مساوي کیږي دا هم د مربوطه مثال و
نوی درس یایو د یوې نقطې فقط نظر دایرې ته د یوې نقطې فقط نظر یوې دایرې ته د یوې نقطې یا د یو ټکي طاقت نظر دایرې ته دا په درې حالتونو کې قرار لري لکه سره کوم وو چې محتوا هم یې لیو چې یوه مستقیمه کرښه د دایرې سره په درې حالتونو کې قرار لري یا په مستقیمه کرښه د دایرې څخه خارج پرته وي یا په مستقیمه کرښه دایره په دوو نقطو کې قطع کوي یا په مستقیمه کرښه دایره په یوه نقطه کې قطع کوي د دې دپاره مو هم الجبري رابطې ښودلې وې نو همدا قسم ته د یو ټکي طاقت نظر دایرې ته هم دا هم درې حالت لري یا به ټکی د دایرې څخه خارج وکې وي یا به ټکی د دایرې په داخل کې وکې وي یا به ټکی د دایرې په محیط باندې وکې وي نو هم یې په هندسي ډول ښیو او هم یې په الجبري ډول ښیو په هندسي ډول کله چې یو شکل را ترسیم شوی موږ او تاسو خپله پوهېږو چې دا ټکی د دې سره کومه رابطه لري او په الجبري ډول بیا موږ او تاسو د شکل له مخې رابطې ثبوت کوو د رابطې له مخې هم ښودلی شو نو زه یوه دایره په نظر کې نیسم د یوه د او دایره دو فرض مثال دا دی یو پی ټکی دی نو موږ شکل نه مخې وینو چې پی ټکی د او دایرې څخه خارج پروت دی نو محتوا هم یې لیو چې پی نظر او ته دا مساوي کېږي په ډي مربع منفي ار مربع که دا چېرته لوی د صفر نه وي نو موږ او تاسو یایو چې دا ټکی د دایرې څخه چېرته واقع دی خارج واقع دی که چېرته په محیط نه واقع وي د او دایره د ټکی چېرته واقع دی په محیط نه نو بیا پی او دا خپله صفر سم مساوي یعنې ډي مربع مساوي دو د ار مربع سم نو مونږ یایو چې ټکی چېرته واقع دی د دایرې په محیط هم د شکل له مخې وینو او هم د رابطې له مخې پوهېږو که چېرته ډي مربع منفي ار مربع کوچنی د صفر نه وي نو مونږ پوهېږو چې دایره او ټکی د دایرې په داخل کې واقع دی دوی ترمنځ رابطه داخلي رابطه یعنې دا د پی ټکی ده چېرته پروت دی د دایرې په داخل کې پی او د پی ټکی د او دایرې څخه کتاب کې یې پی صفر هم لیکلی پی صفر نه ده دغه دی پی او یعنې د پی ټکی د او له دایرې څخه د پی ټکی د او له دایرې څخه نو دا درې رابطې دي هم د شکل نه مخه مو ولیدلې هم مو رابطې ولیکلې نو د دغه د درې څخه د یوه دغه یا دا ثبوت کوو یا دا ثبوت کوو د بل ثبوت پرېږدو نو یوه رابطه یې ثبوت کوو یعنې پی صفر مساوي کېږي ډي مربع منفي ار مربع دا لوی دی د صفر څخه نو اوله رابطه ثبوت کوو مخکې مو هم یوه قضیه یلې وه که چېرته په یوه دایره باندې د خارجي نقطې څخه دوې قطعې رسم شي نو دوی د قطعاتو د ظرف حاصل سره مساوي ده خو قطعات اوس داسې په نظر کې نیسو چې یو د دایرې له مرکز څخه تېر شي او بل چې د دایرې د هرو نقطې نه تېرېږي دا هم که د مرکز نه تېر شي هم قطع دی او که د دایرې هرو نقطې نه تېر شي هم قطع دی که مرکز نه تېر شي هم دایره په دوو نقطه کې قطع کوي که د دایرې د بل ځای نه هم تېر شي دایره هم په دوو نقطو کې قطع کوي د یوه د او دایره دو قطعې زدوزه په نظر کې نیسم باید د یوه ځله یې مرکز نه تېره شي
د پی A B C او D د پی او فاصله دا همیشه د فرا د پی فاصله د دایره المرکز نه موږ تاسو او D سره خودلی و او د شعاع فاصله مو او هر سره خودلی و نو ترکزیا موږ تاسو ثبوت کړی و چې پی ا ضرب پی بی دا مساوي کیږي د پی سی ضرب پی ډي نو دا رابطه مو هم ثبت کړی د دې رابطې له مخې زه لیکم چې پی ا ضرب پی بی مساوي کیږي پی سی دا فاصله دو زده د مرکز سره مقایسه کوم که دا ټوله فاصله زه پی او سره وښیم د مرکز پورې پی او فاصله کله زه دا فاصله لاسته راوړم زه ورته ولیکم چې پی او منفي سی او یعنی لیکم چې پی سی فاصله مساوي کیږي پی او منفي او سی یا سی او نو د پی سی بوزي دا کومه لیکم دا ټوله فاصله په نظر کې نیسم چې پی او منفي سی او خپله د کوم فاصله سره مساوي کیږي د پی سی سره نو دلته لیکم د پی سی بوزي لیکم چې پی او منفي سی او ضرب پی ډي پی ډي فاصله هم لیکم د مرکز سره مقایسه کوم د ټوله فاصله پی ډي دو زه لیکم چې پی ډي فاصله مساوي کیږي پی او جمع او ډي پی او جمع او ډي نو لیکم د پی ډي په ځای هم خپل کومت لیکم چې پی او جمع او ډي نو پی ا ضرب پی بی مساوي کیږي پی او فاصله خپله په چی څه ښودلې ده د نقطې او د مرکز ترمنځ فاصله دا ما همیشه دپاره په ډي څه ښودلې ده به زه لیکم چې ډي منفي سی او فاصله مو هم په چی څه ښودلې ده دا هم د دایرې شعاع ده دا هم د دایرې شعاع ده منفي آر ضرب پی او فاصله ما هم په چی څه ښودلې ده ډي څه علامه جمع ده جمع او ډي خپله چی څه مساوي ده د آر څه نو پی ا ضرب پی بی مساوي کیږي دا هم د مطابقت قوانینو په اساس دا د a منفي b ضرب a جمع b شکل هم ده یا کولی شو دا هم دوړ ته ضرب کو یا دا هم دې ته ضربوو دا هم دې ته ضربوو نو د a منفي b یعنی مطابقت که موږ تاسو ویلي دي که چېرته د a منفي b ضرب a جمع b دا مساوي کیږي په a مربع منفي b مربع دیو له محلی کو چې d مربع منفي r مربع نو کله چې نقطه خارج وکړې شوه نو موږ تاسو وایو چې d مربع منفي r مربع یعنی دا فاصله د شعاع نه همیشه د پرلویه ده که چېرته دا ټوله فاصله هم مربع شي او شعاع هم مربع شي بیا هم ترلویه ده یعنی زه لیکم چې د څلور عدد دی دا د 12 څخه لوی دی که څلور مربع هم شي او دوه هم مربع شي بیا هم لوی دی څلور چې مربع شي 14 بیا هم لوی دی 2 څخه بیا هم لوی دی نو ډي مربع منفي ار مربع لویه دی 0 څخه 2 یعنی ډي مربع منفي ار مربع لویه ده د 0 نه نو په نتیجه کې لیکم چې د پی او فاصله مساوي شوه د ډي مربع
منفي r مربع دا لویه دو د صفر څخه. کله چې د پی او فاصله لویه د صفر څخه شوه نو موږ ویلی شو چې دا نقطه د دایرې څخه خارج پرته ده. نو د دویمه قضیه یې هم خپله ثبوت کړئ. دریمه قضیه انشاءالله مشکله نه ده، سبا به انشاءالله راتلونکي درس کې به بیا یو مثال زه درته که حل کومه. نو ښه شپه او ښه ورځ ولرئ.